یو انسان څنګه کولی شي چې په یوه ورځ باندې ډېرې روجې ونیسي، یعنی د ډېرو روجو اجر وګټي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما، چا چې روجهدار ته روجه ماتې ورک، د دې انسان دپاره د دغه روجهدار د روجې برابر اجر دی. ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، او د دې روجهدار مؤمن د هغه روجهدار د مؤمن د اجر نه شی نه کمیږي. که یو مسلمان راولګېده په دې رمضان کې، یو مسلمان ته یو دانه کجوره ورکړله، یو ګوټ اوبې وله ورکړلې، یو بل شی ورته ورکه، د دغه مؤمن د روجې برابر اجر دته میلاویږي. مثلا یو مسلمان په دې رمضان کې 100 کسانو ته روجه ماتې ورکه، نن ورځ د ده په عملنامه کې لیکلی شوي دي چې د 101 روجې نیولې دي معنوي. 101 روجې، دا څومره ناشنا فضیلت دی مؤمنانو ورونو. ډېر خلک محتاج دي. دا اجر الله رب العالمین په یوه دانه کجوره باندې ورکوي. یو مسلمان یوه دانه کجوره یو بل مسلمان ته ورکړله او هغه ته د دې پاره چې روجه پې هغه ماته کړي، په دې باندې الله رب العالمین دې مؤمن ته اجر ورکوي. د غریبانانو، مسکینانو، کونډو، فقراو، طلاب العلمو د هغې پوښتنه وکړئ او د هغې احوال واخلئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.